یو نالیکه غوندې کې استاد خو هغه به د خپلو شاګردانو باندې لږ زور ور وړو بېادبي دې معاف وي دې چې خدای هم غرق او خدای هم دغسې که سبق نه وی او دا شی یو ورځ ورته شروع د میتس استاد و که نه وایي دا وګوره وایي زه چې ستاسو په عمر کې وم ما 100 بټه 100 اخیستې 100 بټه 100 به مې په میتس کې اخیستې نو یو وران شاګرد و لکه زمونږ شاجي چې والې خیر دا خو استاد دی که نه نو بیا یې ورته ووایي خدای هم غرق چې غر شوي وي زمونږ وایي ستاسو په ټایم کې چې زه ما به 100 بټه 100 اخیستې په میتس کې نو هغه وران شاګرد ول آواز ورکړو وایي استاد جي تا ته به چې ته ښه کس خو دی که نه وایي مونږ ته خو یې ته ښې ولا که پټاکه کېږو ماشاءالله اور یو بله وه هغه بله داسې وه جناب هغه مې شاجي پسې کړې مه خو تاسو ته به نه وي وي او د نورو ملګرو ته زړه ده چې نو هغه د ټولو ته تاسو ته هم ډالۍ یو بابا و هغه خپل بچي را جمع کړل که نه چې خپل بچي را جمع کړل بس ورته چې یاره بس ټایم پته نه لګېږي او اخري وصیت دی درته کوم بس وایي هغه پلان کې پورې مې 2 لاکه دي وایي جي دادا وایي دې بل پورې مې 3 لاکه وي او پېژنو دادا وایي هغه بل پورې مې 4 لاکه وي او دادا پېژنو وایي هغه مشر ماما هم پېژنې جمال خان وایي او هغه هم پېژنو وایي ښه بچیه د هغه په ما پورې 40 لاکه روپۍ دي هغه یو زوی اواز ورکړ وایي دادا له زه نه وتړئ په ګډ وډۍ شروع والې ده یو استاد راننوت د ماشومانو کلاس ته نه یې ورکوټې ماشومې پاس وله وایي د غوا څونه خپي هغه ورته ماشوم ورته 4 وایي څونه ښکرې وایي 2 وایي څونه سترګې وایي دا ماشوم ورته دا ټول عمر د چېرته تېر کړی وي تاسو پورې غوا نه ده لیدلې اور سرجي یو به درته زه ډالۍ کوم داسې وه که نه چې یو ماشوم هغه خپل پلار راغی وایي دا چې وایي دا سړی څه ته وایي هغه ورته سړی دې ته وایي چې څوک لکه پیسې میسې دي کشران له ورکوي او کور له سودا مودا راوړي او خلک ته پوښتنه کوي چې دلته لاړ شم او که دلته لاړ نه شم وایي بس مطلب مړه چې خبره چلیږي د سره څوک خبره غورځولی نه شي او غوسه موسه کوي او دا شی کوي هغه ماشوم ورته وایي وایي دا جي وایي زه چې غټ شم زه به د بېبې په شان سړی جوړېږم شاجي پسې ډالۍ دا ځینې بوډاګان بېادبي دي معافي دا ټوخي کېم د شپې دي ژمي کې ډېر زیات که نه نو یو بوډا سړي چې خپل زوی له واده ماده کړی نو بس په هغه ورځو کې هم د اوازه ګډه وه چې زلزلې دي او عملونه نه دي خلکو که نه نو بس دا ورځې تېرېدې او هفته نیمه به شوې نو د ناوې یکدم ناګهانه چغې کړې چې سړیه پاسېږه زلزله ده سړیه پاسېږه زلزله ده هغه ته کور ته د پلار راشه دي بله کمره کې دا ټوخېږي په کلار سم ده نه یو هغه چې خدای ته به ورباندې په زلزله پوه نه کړم د یو کس 10 بچي وو که نه هغه چې د بلډینګ کې دیره و نو کله چې زلزله شروع وه یو روباسو بل روباسو بل چې اخره کې 10 بچی راغېستو که نه په دغه کې زلزله هم ودرېده د خپلو بچو ته په خیر وشو وایي د بېوقوفه بچو والله که سره په زلزله هم پوه شوم صحیح شو هغه یو شاعر خپلې ښځې ته وایي که نه دا شاعران اوزګاره مي خو ټول خوشي ناست چې کله یو ونې لاندې ناست وي کرښې راکاږي او کله بل شی بدي صرف شعرونه جوړوي نور ټک کارې نه وي نو ښځې ورته وایي څه کار ژوند کوه نو بدې ورته دغه شو سیریه شو ورته خدای له تباه که قسم دی داسې شاعري مې ده که نه چې د خپل شعرونه نه دي په دې خپله شعرونه دله په دې دنیا اور بل کړمه هغه ښځې ورته ته راشه دې نغري له یو 2 شعرونه ورلوي چې دا کټوۍ پرې پاخه کړي وایي نورو سره به بیا عمران مړه ورته وایي سلمان بھائی هغه جي چې هغه ورته وایي دغه دی عمران بھائی ښځې هغه چې هغه ماسته دی اخره کې غواړي جي یار هغه شي نه وایي ته ډالۍ جي اوس پته به لګېږي لطیفې پورې څومره خندا رالو ما غوره بیا مونږ اندازه لو هغه یو سړی و که نه یو سړی نو هغه ښځې ته ووایي چې ښځې مېلمه را سره راغلی دی او وایي څه تیار دی هغه ورته یې غوښه هم شته او چوریجي هم شته هر څه شته نو بس وایي نور وایي به کیر میر به هم ورسره جوړ کړو وایي نور نو وایي نور څه نشته دی به دې سړی داسې غلې غوندې ښځې نه یارېدو که نه وایي که لږ ښځې ماسته غوندې کړي پکې اچولي وې نو ډېره به ښه وه که چې ماسته هم پکې لږ وی که نه نو ښځې ورته وایي څه به د غر والا ګیټ کې ودرېدو او پرده کې سر راښکاره کوي ښځې ماسته مې غوستې دي او د نر غوندې کې مې غوستې دي وایي راوړې بېره یو بېادبي دې معافي سرجي دی کې لږ معمولي ټکي ګډوډ دي که نه د 400 سیمه کې دا ګنې ډېر زیات کېږي که نه نو داسې چل شوی و چې جمعې کې یو سړی پهله به زمونږ د تقاضي له به خلکه بار وتل نو چې
ته یو کس وته او بار تقاضي نو چې د غنو کې تقاضا کړه نو جمع ده نو تقاضي نه بيخي لوګي قتل زر زر به خبره کاګل او هو سره چې د غني دی اور والی ده بيدي ما تسالش الله خوشاله الله يسعدك